دا دی د 21مې پیړۍ تر ټولو قیمتي شی، دومره قیمتي چې پیسې، سره زر او تیل د دې په وړاندې هیڅ هم نه دي. او د دې شي د ترلاسه کولو لپاره د ټولې نړۍ سوپر طاقتونه دا وخت له یو بل سره په سیالۍ کې دي، لیکن د دې سیالۍ انجام ډیر ویرونکی دی. په ظاهره د معمولی ډبرې په څیر ښکارېدونکی دا شی شاید د یوه داسې جنګ سبب جوړېدونکی دی چې ټوله نړۍ به په خپله غیږ کې ونیسي. داسې جنګ د کوم په باره کې چې کارپوهان او څېړونکي اخترونه ورکوي. ورلډ وار 3. د دې جنګ تر ټولو لوی عامل شاید همدا شی وي. آخر دا شی څه دي د کوم د ترلاسه کولو لپاره به چې د ټولې نړۍ هیوادونه له یو بل سره په جنګ اخته شي. آیا تاسو پوهیږئ چې هغه څه دي له کوم څخه چې زموږ د ټکنالوژۍ ټول شیان لکه موبایل، کمپیوټر، ټي وي، جنگي وسلې او له برېښنا څخه د چلیدونکو موټرو بیټرۍ چلیږي؟ هغه دی په ځمکه کې پیدا کیدونکی یو نایاب عنصر کوم ته چې لیتیم ویل کیږي. لیتیم ته اوس مهال په ټوله نړۍ کې سپین زر ویل کیږي او د دې تر ټولو لوی سبب راتلونکي مصنوعي ځیرکتیا او د برقي موټرو استعمال دی او په دې دواړو کې تر ټولو زیات کاریدونکی خام توکی لیتیم دی. که چیرې موږ د امریکا خبره وکړو نو د برقي موټرو خرڅلاو هر کال 40% اضافه کیږي او ولسمشر بایدن اوس دا ټارګټ ورکړی چې تر 2030 پورې په ټولو خرڅیدونکو موټرو کې باید 50% برقي وي. څنګه چې برقي سمنالات په نړۍ باندې خپل انحصار پراخوي، په همغه ډول د چارج کیدونکو بیټریو غوښتنه هم زیاته شوي چې په نتیجه کې یې د ټولو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د لیتیم د ذخیرو لټون هم ګړندی شوی. اوس دلته پوښتنه دا پیدا کیږي چې د لیتیم د زیاتې شوي غوښتنې په وجه یو جنګ څنګه پیښیدلی شي. دا پوښتنه موږ له لیتیم سره تړلي د یوې اساسي موضوع خواته بیایي، کوم ته چې په انګلیسي کې سکارسیټي وایي، یعنی د یو شي سخت کموالی. په حقیقت کې لیتیم ډیر نایاب او کم عنصر نه دی او د ځمکې په ځینو ځایونو کې پیدا کیږي، لیکن اصلي ستونزه له ځمکې څخه د دې راویستل دي، کوم چې ډیر مشکل او ګران بیه کار دی. اوس مهال په نړۍ کې د لیتیم تر ټولو ډیر ذخایر له استرالیا، چیلي او بولیویا سره دي. په 4م نمبر کې چین راځي. چین د نړۍ 80% لیتیم تولیدوي او د برقي موټرو د زیاتې شوي غوښتنې د پوره کولو لپاره یې په ډیره فعاله توګه په نورو هیوادونو کې د ذخایرو استخراج پیل کړی چې په کومو کې د افریقا ډیر هیوادونه هم شامل دي. په همدې توګه د چین نظر د افغانستان د لیتیمو په ذخایرو باندې هم دی او د هغو د ترلاسه کولو لپاره هغوی له وړاندې د افغان طالبانو سره خبرې پیل کړي. تر 2030 پورې به چین تقریبا 100 نورې د لیتیم د استخراج بټۍ جوړې کړې وي. د کوم مقصد دا دی چې د نړۍ 85% لیتیم بیټرۍ به چین جوړوي او په دې ډول سره به چین په رښتیا هم تر 2030 پورې د نړۍ لوی اقتصاد جوړ کړی وي. خو اصل پوښتنه دا ده چې آیا امریکا کوم چې د چین تر ټولو لوی حریف او د موجوده نړۍ سوپر طاقت دی، په دومره آرامۍ سره به چین ته د هغه شي حاصلول ورکړي له کوم سره چې د ټولې نړۍ راتلونکی تړلی دی؟ د دې سوال د ځوابولو لپاره موږ باید 2001 کال ته لاړ شو. په تاسو کې به زیاتره خلک دا فکر کوي چې امریکا په افغانستان باندې د ترهګرو د ختمولو لپاره حمله کړې وه. ځینې خلک په دې نظر هم دي چې اصلي وجه د افیمو حاصلول وو، لیکن په 2010 کې د امریکا ایالت خپور شوی راپورټ کوم بل څه وایي. په دې راپورټ کې دا معلومه شوې ده چې په افغانستان کې د $1 ټریلیون د لیتیم ذخیرې دي، کوم چې شاید تر چیلي او استرالیا وروسته په نړۍ کې دریم د لیتیمو ډیر ذخایر وي او په افغانستان باندې د امریکا د استعمار اصلي لامل همدا لیتیم وو. څنګه چې دا مهال له امریکا سره د کاریدونکو لیتیمو یوازې 8% ذخایر شته او د برقي موټرو د غوښتنې د پوره کولو لپاره امریکا لږ تر لږه 15 لکه میټریک ټنه لیتیمو ته ضرورت لري
او د بل پلوه له افغانستان څخه د امریکا تر تګ وروسته چین له وړاندې څخه د افغانستان ذخیرو ته سترګې پټې کړي. په همدې سبب چین له وړاندې څخه د طالبانو سره خبرې پیل کړي او هغوی ته ښه وړاندیزونه هم اعلانوي، ځکه چې د چین نظر په هغه سپینو زرو باندې دی کوم چې په راتلونکي کې نړۍ ته بدلون ورکولی شي. لا همدې وجې د ډیرو کارپوهانو په نظر له افغانستان څخه د امریکا وتل شاید داسې وي لکه امریکا چې په خپلو لاسونو د راتلونکي سپر طاقت چوکۍ چین ته ورکړې وي. د لیتیم غوښتنه دومره زیاته شوي چې د دې په قیمت کې له تیر یو کال راهیسې 500% زیاتوالی راغلی. دغه زیاته شوي غوښتنه او زیات شوی قیمت اصلي وجه ده چې هر ځواکمن هیواد او هر لویه کمپني اوس په لیتیم کې پانګونه او د هغې حاصلول غواړي. په نړۍ کې د تر ټولو زیاتو برقي موټرو جوړولو کمپنۍ ټیسلا مالک ایلان ماسک لږ وخت مخکې په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې د لیتیم د ارزښت داسې پورته کېدل په دې معنا دي چې د لیتیمو د کیندلو لپاره ټیسلا باید اوس خپله میدان ته راووځي. د دې ټولو حالاتو په لیدو سره داسې ښکاري چې امریکا شاید خپل ځان داسې ځای ته راوستی وي په کوم کې چې په 1941 کې جاپان وو او هغوی د پیرل په بندر باندې حمله کړې وه. کومې مایوسۍ چې جاپان داسې کولو ته مجبور کړه د همغه ناامیدۍ ښکار اوس وخت امریکا ده او هغه هم داسې قدم هر وخت اخیستلی شي. په تیرو 4 لسیزو کې ترسره شوي ټول جنګونه د نفتو او تیلو لپاره وو، ځکه چې په هغه وخت کې پټرول ارزښتمن وو. لیکن اوس لکه څنګه چې ما وویل چې راتلونکی د برق څخه د کاریدونکو شیانو لپاره دی، نو دا معلومه ده چې راتلونکي جنګونه به اوس د چارج کیدونکو بیټریو د چلولو عنصر یعنی د لیتیم د حاصلولو لپاره وي. او د اټومي ټیکنالوژۍ په دې دور کې د جنگ مطلب څه دی شاید د دې په اړه زما وضاحت ته اړتیا نه وي. که ستاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. په راتلونکي په زړه پورې ویډیو کې به سره وینو. تر هغې د خدای پامان.